د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړه تازه خو ډېر مهم خبر ته پاکستانی پولیس وايي د خیبر پختونخوا نوښار کې وسلوال برید دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پختونخوا په نوښار کې په وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې برید د پنجشنبې په ورځ د جلوزو تڼۍ په حدودو کې شوی. بیان وايي وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تحریک طالبان پاکستان د حملې پړه منلې ده. اخوا په بلوچستان کې هم چارواکو پرون تایید کړی چې د وسلوالو لخوا پر پوځي اډو په وروستیو بریدونو کې د وژل شویو پاکستاني عسکرو شمېر 12 ته رسېدلی. د بلوچستان د وړمې ورځ د بریدونو پړه بلوچ بېلتون غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي منلې او ادعا یې کړې چې له 500 زیات پاکستاني عسکر یې وژلي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښاد اوسئ.